السلام علیکم ملګرو. په دې ویډیو کې به تاسو ته زه ښایم چې تاسو به څنګه د یو اننون نمبر یا د یو نامعلومه نمبر ډیټا روباسئ، هغه په خپل موبایل باندې. ځکه چې بعضې ټیم کې زموږ ډېر زیات ضرورت چې موږ د یو نمبر ډیټا روباسو، یاره چې دا نمبر د چا دی، ما ته رنګونه کوي، ما ته ځان نه ښیي، ما سره چې کوم دی پرینک کوي یا مې تنګوي یا چې کوم دی زما دوست دی، زما دشمن دی او تا ته ځان نه ښیي او ته په دغه ټینشن کې پروت چې دا نمبر به زه څنګه معلوموم کو هغه جیزي کو ټیلناري کو وریدي کو یوپوني او کو زونګي صحیح شو جي او کو ټیلناري کار یو نمبر په پاکستان کې چې دغه نمبر ډیټا به تاسو چې کوم ډېر په اسانه طریقه روباسئ، ډېر اسان چل درته ښایم ان شاء الله تعالی چې کوم دی 3 طریقې به درته ښایم. صحیح شو جي په 3 وړو طریقو کې چې کوم دغه نمبر چې کوم تاسو ډیټا معلومولی شئ. نو راځئ چې د موبایل طرف ته لاړ شو. السلام علیکم ملګرو، زه محمد جوادي. کو د دې نه مخکې تاسو سپورټ پښتون چینل یې سبسکرایب کړئ، دا سره سبسکرایب کړئ. راځئ چې خپل ویډیو طرف ته لاړ شو. د دې لپاره چې کوم اپلیکیشن زه استعمالوم د هغې چې کوم نوم دی هغه دی فرسن ټریکر. صحیح شو. خو د اپلیکیشن چې دی دا په پلی سټور کې نشته دی. د اپلیکیشن په تاسو څنګه ډاونلوډ کړئ د طریقه ته زه ښایم. تاسو ویډیو چې کوم دی اخره پورې وګورئ. لومبي ته ښایم چې تاسو به څنګه په دې کې په کومه طریقه باندې خپل نمبر چې کوم نمبر تاسو ټریک کوئ، کوم نمبر ډیټا روباسئ، نو هغه به څنګه طریقې سره تاسو په دې کې روباسئ. په دې باندې زه کلیک کوم. اپلیکیشن لینک په چې کوم د دې ویډیو لاندې ډسکرپشن کې زه ورکوم. صحیح شو جي. تاسو به دلته ریسکار وکړئ، په دې باندې به کلیک کړئ. خو دلته کومې طریقې سره به تاسو نمبر چې دی سرچ کوئ، زه دلته کې خپل نمبر ورکوم. صحیح شو جي. خو دلته به ورسره زیرو نه وخم، ځکه چې زیرو سره وخم نو بیا زما نمبر چې کومه ډیټا ده هغه نه روځي. نو زه صرف او صرف چې دی زیرو نه بغیر وخم. 0340 91 55 صحیح شو جي. دا ما نمبر ورک په دې کې دلته کلیک کوم، دلته کې په سرچ باندې. صحیح شو جي. دلته کې به زما ډیټا روزي. صحیح شوله. دا زما د سیم ډیټا روتله. اوس خو په دې اپلیکیشن کې بل یو کار داسې دی چې دا د 2017 پورې چې کومه ډیټا ده هغه روباسي. صفا خبره ځکه کوم بیا برګري وي چې یاره دا مطلب دوکه ده او فراډ دی او یو څه خبره ده او بل څه خبره ده. خو ښکاره خبره کوم چې د 2017 پورې چې کوم سیم رجسټرډ دی د هغې چې کوم دی ډیټا روباسي. بل د دې اپلیکیشن چې دی یو غټه کمزوري دا ده چې کوم لکه 2017 کې چې کوم رجسټریشن شوی نو هغه ډیټا هغه نوم هغه هر څه به روباسي. یو سیم دوباره نوي ریکارډ ته وړېدلی دی نو هغه ډیټا هم دا نه روباسي، ځکه چې دا ډیټا چې کومه ټوله ده دا لیک شوې ده. صحیح شو جي. چې څونه ډیټا دا لیک شوې ده د هغې نه پس چې کوم د اپلیکیشن جوړ شوی د دې ویب سایټ هم شته دی. خو په دې طریقه باندې چې کوم دي تاسو روباسلی شئ، ځکه چې ټول سیمونه چې کوم زاړه دي رجسټرډ دي او په دې طریقه باندې هغه روزي. د اپلیکیشن کو تاسو غواړئ نو تاسو ماته چې کوم دي زما په دې نمبر باندې تاسو واتساپ هم کولی شئ او د سینډ بکن مې تاسو د هغې نه چې کوم دی واتساپ نه دا تاسو چې کوم دی بغیر دغه چې کوم تاسو چې دا که زه ډاونلوډ کړم زما چې کوم چینل دی سپورټ پښتون هغې ته به راشئ. هلته چې کومه ویډیو ده ویډیو چې کوم تاسو ګورئ دا به هلته اپلوډ شوي د هغې نه به چې کوم د دې ویډیو لاندې ډسکرپشن نه به تاسو ډاونلوډ کړئ. او بله خبره دا ده کو دا ویډیو تاسو خوښي نور ملګرو ته در سره هم شیر کړئ. دغه شان د ویډیوګانو کتلو دپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. ملګرو کو دا ویډیو تاسو خوښ شوي دا ویډیو سره لایک کړئ، شیر کړئ او دغه شان د ویډیوګانو کتلو دپاره زموږ چینل تاسو ځان سره سبسکرایب کړئ. زموږ د فیسبوک پیج چې کوم دی هغه سره لایک کړئ. بیا بله ویډیو کې د الله په امان.